بوډا او د لیوانو پلونه. دا ناول دریمه برخه. وروسته په داسې حال کې چې خپل پښې ته کتل ورې وویل د انور نوم د څنګه پر خوله راغی تلولی غوندې شوم. هسې تا په طبع کې یاداوه. یو سوړ اسپیلی ویست. ما ورته وکتل. په سترګه کې اوښکې راټولې وې او غرې ونیولی غږ ما زې شونډې سره وخوځولې. انور زما زوی دی. تر یوې شېبې چوپتیا وروسته په داسې غږ لکه څوک چې له ځان سره غږېږي زیاته کړه، ډاکټر انور. په دې خبره کې یو ژور درد پروت و. په زړه کې راتېره شوه. زوی به یې مړ وي. عکس مې سترګو ته نیغ ودرېد. په ذهن کې مې وګرځېدل نو هغه نجلۍ څوک ده؟ شاید 2 ودونه یې کړي وي، یو په ځوانۍ کې او بل هم د زړښت پر مهال. خو دا فکر هم د منلو وړ راته ښکاره نه شو. دا خوار بوډا او هغه ښاري ځوانه نجلۍ هېڅ امکان نه لري. شاید هم امکان ولري. ذهن مې ګډو وډو پوښتنو ته ګډوډ ځوابونه ورکول. په پای کې پوښتنې او ځوابونه سره ګډ شول. تورې په یو بل کې ننوتل. نه مې پوښتنه جوړولی شوای او نه هم ځواب. د بوډا غږ زما فکر سره راټول کړ. واده لرې؟ ورو مې وویل. تر اوسه لا نه. پلار مې وایي چې لومړی د سبق خلاص کا. په بیړه یې وویل. د څه شي سبق؟ پوهنتون یادوم. دا مې وروستی کال دی. اوس په رخصتۍ راغلی یم. لنډه شېبه غلی و، داسې لکه فکر چې وهي. وروسته یې سر پورته کړ. ښه ده ښه ده. پلار د اولادونو خیر غواړي. هغه مخوا بدۍ کوه. ورو مې وویل. له ما نه مې مور او پلار دواړه خوشحاله دي. تر خپله وسه یې درناوی کوم. هو زویه، زاړه خلک د ماشومانو غوندې دي. په کوچنۍ خبره خوشحالیږي خو ډېر کم خوا بدون نشي زغملی. دې ته ورته خبره ما د طب په 3م کال کې له خپل استاد نه هم اورېدلې وه. هغه ویل څومره چې عمر تېرېږي په هماغه اندازه د مغز حجرات کمزوري کېږي او انسان په وړه خبره تر روحي فشار لاندې راځي. په خندا مې وویل کاکا ته خو د ډاکټرانو غوندې خبرې کوې. د وخندل. ډاکټر نه یم خو لږه ډېره مطالعه لرم. په خندا مې خبره ورغوسه کړه. نو زده کړې دې چیرې کړې دي؟ یوه شېبه غلی و. وروسته یې په ارام غږ وویل زموږ په وخت کې لیسې او پوهنتونونه نه وو. تر 6مه لیک لوست کېده. د ظاهر خان دوره وه. د حکومت خلک به په کلیو ګرځېدل خو کلیوالو به خپل ماشومان ورنه پټول. بانې به یې پیدا کولې. تاوانونه به یې په غاړه اخیستل. رشوت به یې ورکاوه او یا به هم شتمنو خلکو بېوزلو ته پیسې ورکولې چې د دوی د ماشومانو پر ځای د خپلو کوچنیانو نوم ورکړي. زما پلار هم نیستمن سړی و. د کلي ملک یو پسه ور وباښه او د ملک د زوی پر ځای زه د مکتب خواته روان شوم. په خبره کې ور ولوېدم. نو د خلکو ولې له مکتب نه دومره بد راتلل؟ هېڅ. دوی ویل چې مکتب ماشومان بې لارې کوي، کوپر ته یې باسي، دین او مذهب ورنه اخلي. بوډا یوه شېبه غلی و او بیا یې سترګه راواړوله. زویه کلونه تېر شول خو زموږ فکر لا پر خپل ځای ولاړ دی. اوس هم ډېر خلک هم دا عقیده لري مکتبونه سوځول کېږي، ښوونکي وژل کېږي او مکتب ته د فساد ځاله وایي. دلته لا اوس هم لمر ته زولنې ورلویږي او ځمکه د غوایي پر ښکر ولاړه ده. بوډا پر خبرو راغلی و او ما غوښتل چې د هغه د ژوند په اړه ډېر څه واورم، خو د نزاکت له مخې مې نیغ په نیغه پوښتنه نشوی ورنه کولی. مجبور وم چې له څنډو نه اصلي موضوع ته راشم. په خندا مې خبره ورغوسه کړه. نو 2 ګټې مې وکړې، هم مو پسه ترلاسه کړ او هم د مکتب ووایه. د وخندل. خو اصلي کار پسه وکړه. د بوډا خندا یو څه جرأت راکړ او په خندا مې وویل د پلار دې هم مکتب نه خوښېده که څنګه؟ بوډا چا جوش ته لاس ور وغځاوه خو ما ور ړومبی کړ او پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل معلوم داره هغه هم له بله ځایه نه و راغلی، خو هر رنګه چې و پلار مې ښه سړی و. پر هغه ګران وم. هغه زما لپاره هم پلار و هم مور. په خوابدي غږ مې وویل مور دې مړه وه؟ د یو سوړ اسویلی ویست.
تر زاړه پټکي لاندې خپلې ګوتې تېرې کړې. ککره یې وګروله او ویې ویل: هو زویه، مور مې نه په زړه کېږي. زه ډېر کوچنی وم چې هغه پور پرې کړ. شاید د 4-5 کلونو په ذهن کې یوازې د هغې یو خړ تصویر را پاتې دی. څېره یې سمه نشم جوړولی، رانه ړنګېږي، داسې لکه چاته چې د زاړه او سپېره پلاستیک تر شا ګورې. خو فکر کوم چې ښکلې به وه. مور تل ښکلې وي. بوډا یوه شېبه غلی شو، بیا یې خپله خبره پسې وغځوله. د مور له مړینې مې لا کال نه ووتلی چې پلار مې بله کوژده وکړه. تر واده 1 کال نور هم ووت، ولور نه پوره کېده. خو بیا یې له پلار ورپاتې 2 جریبه ځمکه وپلورله او واده یې را خوندي کړ. زه ماشوم وم، هغه مهال په دې خبرو نه پوهېدم. خو وروسته مې چې ښی او کیڼ بورډ سره وپېژندل، دا خبرې راته روښانه شوې. د پلار له واده نه مې نور څه نه دی یاد، خو یو څه چې د انسان په زړه کې ریښې ځغلوي او تل پاتې وي، له هغه نه د مینې اخیستل دي. نه پوهېږم چې د واده لومړۍ شپه به وه که دوهمه، خو دومره مې په زړه دی چې میرې زما ځای ونیو. زه به تل د پلار په غېږ کې خوب وړلم، خو په هغه شپه یې د لومړي ځل لپاره په بله کوټه کې ځای راته جوړ کړ. خو بیا روږدی شوم. 1.5 کال وروسته به بیا پر بام ویدېدم او ستورو ته به مې تر هغو کتل چې سترګې به مې سره ورغلې. ژوند همداسې پر مخ ته. میرې به مې د پلار تر مخ د ناز په ژبه خبرې را سره کولې، خو چې هغه به نه و، په مازې خبره به یې چونډۍ را لګولې. خو پلار مې ښه و، کله ناکله به یې پلرنۍ مینه را باندې راتله او د مچولو پر وخت به یې د بریتو تېره ویښته زما پر بغورو یعنې غومبورو لګېدل. وروسته بیا د سهار لخوا مکتب ته تلم او د ماسپښین لخوا به مې له پلار سره د بزګرۍ په کارونو کې مرسته کوله. موږ پردۍ ځمکې کرلې، خو ګزاره مو کېده. میر شانډه وه او د 3 تنو خوراک مو له یوې او بلې خوا برابره و. په 14 یا 14 کلنۍ کې مې مکتب خلاص کړ. بیا مې د پلار په غوښتنه د کلي ګوراني ونیوله. له لمر ختو سره سم به د غواوو، میږو او پسونو په دوړو پسې روان وم او تر لمر لوېدو به مې د خلکو مالونه د هغوی د کورونو تر ورونو رسول. په 22 کلنۍ کې مې د عسکرۍ پچه وخته. 2 کاله مې د کابل د رشخورو په فرقه کې تیر کړل. ترخیص مې واخیست او بیرته کاره باغ ته راغلم. دا ځل مجبور وم چې له یوه کاره هم مخ وانړوم، ځکه پلار ته مې د ملا درد پیدا شوی و او درانه کارونه یې په وس نه و پوره. بزګري ماته را پاتې شوه. ورسره مې له مزدورۍ، خټګرۍ، کارسکنۍ او هېڅ شي هم مخ نه اړاوه. سهار به په خړه له کوره ووتم. ټوله ورځ به مې په ولاړه تېره کړه او د ماښام له اذان سره به کور ته راغلم. لاسونه به مې دومره له چاودو ډک ول چې هر ماخستان به مې د لندو وړو پټۍ پرې تړلې. بس نو ژوند و. د ګېډې د ډکولو لپاره مو باید یو څه موندلی وای. د کلي ځوانانو به د ښه آس، اصیل ښکاري ټوپک او د غوږورو تازیانو د درلودو فکرونه وهل. خو ما چې به د چا په لاس کې کومه سپکه او تېره بیلچه ولیده، پر هغې به مې مینه راتله. د چا چې به مزدور په کار و، نو لومړی به یې زموږ د کور ور ټکاوه، ځکه ما غښتلی بدن درلود. د بدن بوټي مې د ډېر کار له لاسه سره تاو شوي وو او ژر نه ستړی کېدم. ژوند همداسې تېرېده. زه وم او د ځمکې اړول، کرل او ریبل. ما یوازې خړه ځمکه او شنه واښه پېژندل. د پولې پټي دښمن مې موږک و او دوست مې د ځمکې سور رنګه اوږد چینجی. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځاوه. بوډا غلی شو، لنګې ور ټول کړل او په لړزېدلو ګامونه د باندې ووت. خو زما په ذهن کې د هغه وروستۍ خبره په تکرار ډول راګرځېده. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځاوه. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او د بوډا په غږ مې جټکه وخوړه. بچیا، چای مې ډېر سور کو، بخښنه غواړم. په بیړه مې ورته وکتل. د لمنې یوه څنډه په ګنډه کې نښتې وه، خو د نزاکت له مخې مې پر خوله څه رانه وړل. بوډا پر خپل ځای کېناست، پښې په بړستن کې ننیستې او ورې وویل: ستوري نه ښکاري، شاید بیا واوره ووري. بې اختیاره مې له خولې ووتل: ټوپک ته دې څنګه لاس ور وغځاوه؟ بوډا یو سوړ اسویلی ویست. په اشاره یې وپوهولم چې چای غواړي. پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل:
څه درته ووایم، د وړې یوه ټکنډه غرمه وه. ما رشقې ته اوبه ورخوشې کړې وې او په خپله د پلې پر سر ورته ناست وم. څو ګامه هاخوا مې د یوه اوږد ژبې ننداره کوله چې د میږیانو د غار تر څنګ پروت و. اوږد ژبه یو کوچنی مرغه دی، ځان پر مړینې اچوي، خپله اوږده ژبه راباسي او کله چې پر ژبه میږیان راټول شي ژبه ورټولوي. ما لا اوږد ژبې ته کتل چې یو لرې غږ مې په غوږو ننوت. له مرغه نه مې سترګې واړولې، یو هلک منډې راوهلې. چغې مې نشوای صحیح کولی، خو احساس راولوېد چې ښه زیری نه راته لري. د هغه په یوه چغه کې مې د پلار ټکی واورېد. دې ټکي مې زړه ولړزاوه، خو کله چې مې پوره جمله واورېده یوه شېبه مې سترګو هم کار پرېښود. رڼه ورځ راباندې توره شپه شوه، خو په غوږونو کې مې لا د هلک چیغو انعکاس درلود. مالکه، ای مالکه، پلار دې در وواژه، هغه یې مړ کلي ته راوړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې سړی مالک نومیږي، خو ډېر ژر یې خپلې خبرې پسې وغځولې. زویه، نه پوهېږم چې څنګه کور ته راورسېدم، خو کله چې د جنازې تر څنګ ودرېدم نو پښې مې د لومړي ځل لپاره له خپله واکه ووتې. پر ګونډو شوم او د بدن د انډول د ساتلو لپاره مې د جنازې کټ ونیو. ورو مې د خپل پلار له مخه د هغه خړ څادر لرې کړ. سترګې یې پټې، څېره یې خړه او سپین ویښتې له خاورو ډک ښکارېدل. څادر مې نور هم ورنه وښویاوه. پر ټټر د بنګړي یوه ماته ټوټه او تار تار ښځینه تور ویښته پراته وو. د بنګړي ټوټه مې وپېژندله، زما د میرې بنګړي وو. له مړي نه مې پاتې څادر هم لرې کړ. پر سپینو جامو یې وینه نه ښکارېده. پر جسد مې ګوتې وتپولې. د پلار په خوله پسې مې هم خپل مخ ونیو، خو د هغه له خولې نه تاو نه راووت او برېتونه یې نه راچوخېدل. یو چا تر مټ ونیوله. کله چې پورته کېدم له سترګو نه مې یوه اوښکه بېله شوه. د پلار پر مخ مې پرېوته، یوه لنډه منډه یې واخیسته او یو دم ځای پر ځای ودرېده. په لومړي ځل مې شاوخوا وکتل. انګړ له کلیوالو ډک و او څو تنه په زړېدلو سرونو سونګېدل. په لړزان د ګامونو د کوټې خواته روان شوم. په یوه کوټه کې د کلي څو تور سرې سر راټولې وې. په لوړ غږ یې ژړل او ښېراوې یې کولې. خدای داده، ټکلې ټکه شي، د کور لوګی دې ورک شه، خدای دې مینه در سپېره که. خو میره مې خړ دیوال ته ناسته وه، ټیکری یې په غاړه کې پروت و. سترګې یې له سرو رګونو ډکې وې او پر بغور یې څو تاره تور ویښته سریښ و. هغې هېڅ حرکت نه کاوه، غاړه یې کږه وه، سر یې پر دیوال لګولی و او غولې ته یې کتل. تر مخې کېناستم، خو بې له دې چې راته وګوري شونډې یې مازې سره وخوځېدې. مالکه زویه، پلار دې ولید؟ د لومړي ځل لپاره مې د هغې له خولې نه د زوی ټکی واورېد. زړه مې درد وکړ او د سکه مور مینه مې پرې راغله. بې اختیاره مې د هغې سر په ټټر پورې ونیو. د میرې له خولې یوه کوکه راووته. زما په روږه یې لاس کېښود او په لنډ وخت کې مې ټټر د هغې په اوښ کلون شو. میرې مې د ماشوم غوندې ژړل او چغې یې وهلې. زویه، زه خواره شوم، زه کونډه شوم، زما پلار په هماغه ورځ خاورو ته وسپاره او ما قسم یاد کړ چې د قاتل به ژوندی نه پرېږدم. 3 ورځې د کلي په جومات کې پر فاتحه کېناستم. له نږدې او لرې ځایونو نه به ډله ډله خلک راتلل. لاسونه به یې پورته کول او بېرته یې خپله مخه نیوله. هغه وخت مرګونه کم وو. تر څو ورځو پر ټول کلي د ویر لړه پرته وه. ان د کلي ماشومانو هم دا جرأت نه درلود چې د لوبو لپاره د باندې راووځي.